أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دو درشم نمبر آیت د سورة النجم د مخیتونو کې الله رب العزت د مشرکین لرټنه ورکړه. په دې طریقه باندې چې تاسو د الله نه سوا د بل چا بندگی کوئ، صحال د دوی ذکر کوي چې په دې مخلوقاتو کې څه مخلوق پیدا کړي لري ترڅو پر دوی حقدار درکو او سجدي او در مدد شي، بلکې هیڅ هم نه پیدا کړي دا نمونه اسه تاسو او تاسو پلانونو دوی له منسوب کړي دي. زمونږ د الله د خوانه په دې باندې چرته بادشاہ دلیل نه نازل شوی، صرف تاسو ګمان او خوښ پرستی او دا هیڅ د دلیل په ځای باندې کار نه کوي. زجر ورټنه حق انسانان لور کړ چې کوم انسانان ملائک د الله لوري نه غني او به نبی صلی الله علیه وسلم تسلی او یو درشم برایت کې رد د شرک په تصرف او تقسیم د انسانانو دو اقسام لا چې بعض نیکمل انسانان دی او بعض بدعمله، لیکن الله دا خبره یاد ساتي هر انسان له دغه د عمل برابر بدله ده. نیک عمل نیک بدله، که چرته بد عمل نه به بد بدله. د نیکانو صفات ذکر کې الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش، نیکان هغه انسانان دي چې د کبیره ګناه نه ځان ساتي او د بے حیايي نه. د کبیره ګناه عادت تعریف د صغیره سره د فرق او صغیره کله کبیره ګرځي کې دا ټول ویل شوی و. یجتنبون کبائر الاثم وبل کبیره ګناه چې د عدم اخراج الزکات، زکات نه ایستل. قران کې چې کله زکات ذکر شوی یزکیهم دغه مفسرین دوه معناګانی کوي. یو معنا دا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم بر خلکو نه زکات اخلي، په خپل ځان باندې نه مصرفوي بلکې چې کم ځای مصرف دی اقزه کې لګول، هغه غته مصرفونه دي. دویم تفسیر باج علماء دا ذکر کړی دی چې یزکیهم دا معنا محمد رسول الله بده ملګرو لا خسته اخلاق بیانې. د زمنګ د نبی ذمہواری ده او بعد دغه ورسره دغه وارث خراب اخلاق او خراب عقیده لري کول. قران او سنت کې چې کم مزیدار عقیده دي او مزیدار اخلاق دي پاغي باندې د خپل ځان او د ملګری سنگارول دي ته ویل شي تشکیه. دا دوه معناګانې په دې وجه باندې مفسرین کوي چې اصل دغه اختلاف دی زکات مکه کې فرض او مدینه کې. چې ویل مدینه کې نو مکه کې د تشکیه او زکات معنی تشکیه ده، لیکن ابن کثیر دریم جل او صاحب د مرعات لیکلي دي چې زکات په مکه کې فرض دی. مدینه منوره کې څه دغه تعداد به ذکر شوی دی، کیفیت مقدار چې په سرو زرو کې کله ونیمه تولول ورسیږي او سپینو زرو کې 250 نیمه تولي ګډان څومره ورسیږي او غیان او خان و غیره. فرضیت مکه کې راغو دته به د عدد او د کمیت مسله رااله. صاحب د نظر ته نعیم د عبد الله ابن مسعود نه خبره نقل کړې ده او دې خبره له توجه کله چې انسان باندې زکات لازم یو د منځه اهتمام کوي لیکن زکات نه ور کوي د قمونز الله په دربار کې بالکل قبلېږي نه. او زموږ ډېر انسانان ملګری دي چې د منځ ډېر پابند دي، لیکن چې کله د زکات وخت راشي نو ایسته وي چې دا به دومره منځ وسلګوم او دا خو ما ګټلې دي زړې په خوګ ورشي او اغه ځان سره قید کې اخو دغه هلو باندې د رسول الله ملګری فرمایي وي د دې شړې د موږ د الله په دربار کې د شه د لکه بالکل چې سره مونږ کړی نه د زمونږ الله بالکل منی نه. یو سړی د زکات ډېر اهتمام کوي لیکن د منځ اهتمام نه کوي، د زکات الله په دربار کې نه قبلېږي. د زکات ولې فرض کړی دی؟ شیخ الاسلام لیکي چې په انسان کې اصل کې دوه روحاني مرزونه دي، یو د مال او بل د حکومت دبدبه.
انسان چې کله بادشاہ شي وزیر شي نه به عام عادي انسانان سره کمزوري معلومیږي د پر لړ کې ورانه راغې الله رب العزت په منځ فرض کې چې سجده رب العالمین له ولګي دا به د محسوس کې چې لکه لوی مال نه د پکاره دا لوی چې دی هغه یو بل څوک دی چې هغه زموږ اوسو معبود دی خالق دی حق نشا چې د پزړه کې راغلی و د منصب د وجنه هغه لاړه ختم شو څومره عجیب علاج کله چې انسان مالدار شي به غریب انسان ته اخو دی خو ښکاری چې لکه دا خو یو څو روپې په جیب کې نه لري او زما دومره کارونه دی او د څه کاتې مې او د څه پروګرامونه الله رب العزت زکات لازم کوي چې دا د مال خیره دی انسان چې کله بده کې سوچ وکړي چې دا زما د مال خیره دی نو زه د دې خیره د وجنه ولې د مسلمان بے عزتی وکم ولې د غسر دښمنۍ کې راشه مشفقه وګڼم حدیث کې راځي مشکات جلد ثانی کې رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم لوی سود په سودونه کې هغه دا چې د مسلمان بے عزتی سړی وکي نو هغه مرزم لاړو یو عالم به دې باره کې تقریبا سلوي فائدې ذکر کړې دي چې دا د مال شکریا ده د مال زیاتواله دی د تویل شي ایمان بالغیب محمد رسول الله فرمایي چې سړی مال ورکې د عمل زیاتیږي اگر که ظاهري کمیږي خو موږ د نبی صلی الله علیه وسلم بشره وایو زمون قائد او رهبر او امام محمد صلی الله علیه وسلم چې کوم خبره موږ لکړې ده که زمونږ دماغ هغه تسلیموي شو کني چې تسلیمول موږ به حق خبره مانو کې دې چې زمونږ دماغ بالکل په هغه باندې اخلاص نشي استعداد وړو کې او هغه چې کوم خبره کوي هغه بالکل حق دی واقع دی هغه بس روانه دل کله چې انسان د مال زکات ورنه کې او دا په لازم شي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه مال نه رب العالمین یو مار جوړ کې د دې غاړې نه بتاو شو ایسه به داخله به داخله کې ورته کې دی او اندم به کې وېزست اقمالم چې بدنه کې ذخیره کولم ضرور سيتونه کې ممرش په دې طریقه باندې دې سورې نجم کې ویلې دي سلور دیرش کې واعطى قليلا لك ورکړه واقدا او نور ډیر مال راوالي هغه په بانک کې وساتي خزانو کې وساتي بکسونو کې وساتي چې لکه ورسره ژوند روان دي کیږي بچو قران کریم کې رب العالمین دوه قسمه تعبیر کړی دی یو تعبیر دار شدا بدویل توق شي بل ځکه وایي چې د تختیشي د مخونه تندي اړخونه او شاګانې به الله ورته داغي نو د باز انسانانو به توقي د باز انسانانو به اور تختی یا په میدان د حشر کې به توقي چې کله جهنم له لاړ شنو به د تختی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي مسلم کې حدیث مسند احمد کې ما من رجل نشتره هیڅ یو سړی لا يؤدي زکات ماله چې نه ادا کوي زکات د خپل مال الا جعل مگر دا به وګرځول شي د قیامت په ورځ باندې د اور تختی یکوا چې سوزول شي په دې باندې دا غتندې اړخه شی په اقورز باندې چې هغه 50 کالو په اندازه باندې ده تندې څخه چاوله وران کړي دي او اړخ په دې مناسبت چې ته ځان په ډډه کړي دي او شاسکه چې به شاور اړولې ده چې نه درکو ابن قیم شبری کړي دي اغاثه الرحمن کې نبی صلی الله علیه وسلم یو حدیث نقل کړي دي د قیامت د علاماتونو یو علامت ده چې انسان به غنیمت د شي وګڼي امانت به غنیمت غني او د زکات به تاوان وګڼي لکه د اوس زمانه کې دا څو ورځې د زکات ورکول کېږي دا تاوان د موږ نشو کولای یجتنبون کبائر الاسم دا معنا شو چې زکات کله ور باندې لازم شغه ورکی کور نه کې رب العالمین فرمایي چې د کبیره ګناه وکړه جهنم کې به دا په خپل مال باندې سوځول کېږي ارمان به وکي محمد رسول الله فرمایي چې 50 کاله په دې میدان د حشر کې دا پروتي د پاسه به د عمل په غوبل کوي ارمانونه به کې چې کاش دا زما سره نه وي د دې وجنه خو دې د دوته پوښتنه دي چې کم ځنه د ګټل د چرته خرج کړي دي یجتنبون کبائر الاسم یوم انا دادا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی خوب لیدل نه دی او یې خوب لیدل خو بده کې دروغ دي ویل شو دروغ وای دغه انسان ګوره کبیره ګناه وکړه چا یو خوب خلکو لخره کې او دل نو رسول الله فرمایي په ورځ قیامت بده شي انسان رب العالمین راولي او دو دانې د وربشه دانې باور کې او ورته دسی به وای چې وځ دله غټه ورواچوا سم خل دې وربشه دانو لمنګ تاسو غټه ورواچولې شو ملائکه به زوري خوب کې دروغ ویلا چې دسی مې ولیدلې دسی مې کتلې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا تصل الا حبيبا او لبيبا د خوب برکه به تاسو نه کې مگر دا اقا انسان نه چې هغه ډیر اوخیر دی وغستا دوست دی وجه دا چې دا کم تعبیر سړی وېستو امده قصاب لري سر باندې بریوش
لهم البشرى. د دې په تشریح کې مفسرین لیکي چې قیامت کې بخله د خلکو بخلو باندې اعتبارونه پرې دي، صرف د خوبونو مسله وي. او سار وخت کې رسول الله فرمایي خو خوبونه دي، په خپل به خو خوب ګوري او که په خپل چرتنی نو ستاسو مبارک وي بل انسان به دا خوب ګوري. یجتنبون کبائر الاسم، معنا خوب دې نه درېدلې او ته د خلکو له دا خبره کوي چې ما بیګا خوب لیدو، په دې خوب کې مې د شي ولیدل او اقصر مې ولیدل چې د خلکو له ځان څنګه وړاندې کوم د اعتماد په ځما دراوړو. یجتنبون کبائر الاسم محمد رسول الله بل علامه ذکر کړی دا من استمع الى حديث قوم وهم له كارهون. یو سړی دی چې ستا وق خپل خبرې لبد غني او ته وق سارنه کوي، کله په یو طرف ځان غافل کې کله په بل چې دغه خبره راواله دغه انسان کبیره ګناه وکړه، سخت ګناه وکړه. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من استمع چې وق خود د یو قوم خبره له وهم له كارهون واخلق بدغنو جسمن خبره یاد نه کی وق دې ورته کینې دي وې د شي انسان له بورز قیامت د جهنم د اور د قلعي او تانبه ویلډینګ را واخستل شي بده غوګونه کې به الله ورواړي ته ګرم وره ټینګ دي نشنه به بده ویلډینګ لڅنګ ټینګ شي د جهنم د ویلډینګ له دغه د قلعي له دغه د تانبه لا چې ته خپويږي چې دا خلک زمره وکه خودل باندې خپکی او ته به اوړي راوړي او غوګ ورته کړي دي ته ویل شي